نو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذات اقدس نہ قربان شم صحابی راغ محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کوم تاسرا سبان دی بیعت کے محبوبہ تاسرا ہجرت کوم پیمانی ہوئی ہجرت اسم دا اللہ پنیز باندے دیر مقرب دے اللہ تا محبوب عمل ہجرت تے دا پارا دا اسلام او چی بیاد نبی علیہ السلام سر ہجرتی پیمانی ہوئی یوزل عمر رضی اللہ عنہ دا غتا ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا اے دا اللہ بندہ زمایو درخواست 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 میں دادے چی ما سمر جہادو نکڑی دی ما سمر نفلو نکڑی دی ما سمر صدقات کڑی دی دا ٹول زمانہ والا دا ہجرت دشپی نیمہ حسمات ثواب راکا لیکن اگر صحابی راضی نبی علیہ السلام توئی اے دا اللہ محبوبہ ہجرت کوما تاثرہ ہجرت باندی زما بے تاثر جہاد فی سبیل اللہ تزما نبی علیہ السلام مبارک موت فرمائل اے دا خدے بندہ تچیرات لی حال دی سو محبوبہ زچیرات للما مور و پلار میں دوارو جڑل مور میں ویل بچیا ہجرت بہترین عمل لے زما سوکشتا دینا نمی رورشتا چی ما کور تبوزی نمی ورارشتا چی زما خدمتو کی پلار میں ویلے اے بچیا نمی روشتا چی ما بوزی نمی ورارشتا چی ما بوزی وہ بچیا تچدا سے لارے منگ با محتاج شو لیکن دو نبی علیہ السلام دو سفر ندی منی کو منا چکل راوتل مورو پلار میں جڑلو دو کونو سردار میں ورتغاڑا ورکڑلا ورتوی ڈارک لارشان ڈارک لارشا مورو پلار پخندا کا دا سے پخندا کا سنگ چتا پا جڑا پری خود لیو منگا عمرو تزو منگا اجنو تزو منگا دنو تزو رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کرے دا ویو طالب العلم راگے مور توی گرانی مورے در رشید احمد گنگوہی سر دورہ حدیث تے ز بخاری شریف تزما التداغن بخاری ویما خلق دا طلباء دا خو علماء پسیزی خو علماء نا تفسیر کئی ترجمہ کئی احادیث تیز دا کئی طالب العلم راگے مور توی گرانی مورے بستر اتڑلا مور ورتوی اے بچڑیا اے زما گران زویا رشید احمد گنگوہی دیر لوی سڑے دے ماتا پتا دا خو اے بچیا منگلد عبورا غستلو والا سکشت دینا منگا دیر کمزوریو اے بچڑیا منگ چاہتا پری دی منگ چاہتا پرے دے بچی دا غیرت راگے سیو خواد مرگری ورطوی شاہ بزر کا مانا بعض طالبان منگ تمراش پلار تے خپای منگ سر داخل دے آگا طالب نگے چھ مورو پلار پہ خواخانے ایک بارے دا درخواست ہے زمان چھ دا مورو پلار رضا نوی طالبہ کا اری مدرسے تزیزا خو جامعہ محمدیہ زنگلی نہر تبا نرازی زکا دا مدرسہ دا روحانی اسپتال لے چھ تپکی روغ رازی و بیمارے گے منگ دا سے طالب نہ دے پکار منگ دا سے طالب پکار دے چھ بیمار راش و روغ دے زین لارشی نو تو خو روغ را روانی زاندل تا بیمارے رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مبارک درس پاتے کی گی طالبان مرتوی ہو بے بکال لاغا جو اندے یا با مڑی بے بسکے طالب کم جذبہ لالے جو خدا سو کم خو طالبان خو شکی قوم دے بسترے بسوگی توا چولا لالو سے رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سار راغئی ورتوی پلان کے دو پلان کی زوی طالب العلم درا پاسی گی طالب حیران دے چھ خدا ایسا چلو شو پسلگونو طالبان ناستی گنگوہی رحمت اللہ علیہ ورتوی پاسا اے بچیا بیگامی جناب رسول اللہ خوب کی لی دلے دے ماتوی پلان کے طالب زان سر درس کی مپریدہ اے
بچی اوایس گناہ دی کرے دا ورته وی ما اس گناہ کرے نه دا طالب خپل گناہ نه خي طالب یې د خپل گناہ خي و دې مدرسو کې یو پروګرام دی چې کوم طالب راځي نو تصدیق نامه غواړي چې تا غي مدرسې نه څنګه راځي تا هغه اوس مدرسه کې بے ادبي خو به نه کړي نو هغه ناظم ځان سره کیدي بیا د طالب چې د طالب په اجازه او په دعا راغله د دې تصدیق خوشو نه پلار امور پارم نو مہر کړي هغه په ټاپن نه لگاولې پارم ډاډګزي نه بچیا ستا پارم قبول نه ده زکا چې ستا پارم باندې د مور او پلار دسخط نشتا ولا پارم د خپل ته داخل نه عزیزانو طالب العلم په مدرسه کې با هغه طالبو چې داغي پارم با په دیوبند کې د داخلین وړاندې به د آقا نامدار په دربار کې به قبول منظور شنو به طالب مدرسې ته راتلو نو به داغې نه کم خلق فارغېدل احمد علی لاهوري په شان خلق به فارغېدل احمد علی لاهوري رحمت الله علیه پلارم غیر دین او مورم غیر دینا احمد علی لاهوري پلار هم غیر دینا سکھ مذهب باندې مورم په سکھ مذهب باندې احمد علی لاهوري رحمت الله علیه صاحب کشف وګرځیدلو صاحب کشف چاته تاسو کو لاهوري دومره لوی مقام درته ملاو دی دا سو وجدا وې سره د دې چې ما د خپل مور او پلار خدمت نه دی پرې خودلې سره دې جان غیر دینو او ما به خپل خدمت کولو عزیزانو هغه طالب نه الله صاحب کشف جوړي چې دا سره د علم د پلار په مخ کې ټوخه نه کوي استاد خو لري خبره ده الله دې مونږ د بے ادبۍ نه اوساتي رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه ورته بچی لار شه او د مور خدمت وکړه بس طالب مجبور شو بستر راغه سوراغه چراغه مور او ته څنګه چلې بچی والی ورته بس موري داخله ملاو نشو نو بچی څنګه راغله و اے مور اوس بکال ټول ستا خدمت کوما کستا اجازت بل کال ته بلاړ شما عزیزانو طالب العلم شپکی خوب گوری سارا پاسی دلو موری مات اجازت راکا نیم گھنٹے تا ورتوی بچی اسد پارا وی اگرانی مورے زمما بیگا داسی ساوری دلی دی خپل شیخ تے تیرو ما رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ لی دلا آغا طالب راغے ورتوی بچیا تاج کم بخاری بیگا زما په مخ کې لوستلې دا و بچي هغه بخاری بالکل صحیح دا د مور په وجه باندې الله رب العالمین طالب العلم تا د بخاری د پارا امام بخاری کور کې دې راکړلو هغه بخاری ټوله په یو کال کې د چانه اولا د امام بخاری رحمت الله علیه د مور خدمت ته ایثار شو په ایمان وای چې د چا استاد امام بخاری شي د چا استاد د بخاری مصنف دا د مور د خدمت په وجه باندې موسی کلیم الله علیه السلام ورته وی زیره می در باندې تب جنت کې زما گوانډي رشید احمد گنگوہی ورته وی رحمه الله وی دا کوم بخاری چې تاول دا صحیح د زکه دا د عمدی کتاب دی بچی حل چاته مو وایا چې کالا د طالبانو د سربندي کېدله امتحان د پاره راغی هغه چا چې بخاری د امام بخاری نه په خوب کې ویلې وا الله جل جلاله په ټولو طالبانو کې په امتحان کې اول نمبر راوستلو عزیزانو د وخت گورنر ته پته ولګېده چې داسې یو طالب العلم هغې ته دا اعزاز ملو دی هغه ورته ویل چې ته څه اعزاز غواړې څه څیز ته غواړې انعام زه به تاله درکم ده ورته ویلې ما ته داسې اسباب برابر کا چې زه د مور او پلار په فضیلت باندې کتاب ولیکم ماله داسې قلم او کاغذ برابر کا چې واورې وروڼو او دا د نبی علیہ السلام حدیث ته صحابي ورته راغی و یا رسول الله جنت چیرته دی محبوب میں فرمائل جنت مور او پلار دی بیاوی جہنم چیرتا دے وی فرمائل
جهنم مور او پلار هغه یا رسول الله څنګه جنتم دا څنګه جهنم دا وی څوک چې د مور او پلار قدر او عزت کوي دا به جنتی وي څوک چې د مور او پلار نافرمانی کوي دا به جهنمی وي دا اخیری خبره مې درته کوله مور او پلار به خوشاله ساتو کنه مونږ ته خلق راځي یره جی کاروبار نه کیږي روزګار ګډوډ دی زه مور او پلار خوشاله ساته روزګار به برابري کاروبار به برابري که عالم نه خدای به درنه عالم جوړ کی او که غریب الله به مالدار کی او که بچی دی نافرمانی خدای پاک به فرمان بردار کی او اسی سب تاسو خبر حکم د ټول څومره جناسی او اکثر الکانو علاوه او الکان به ان شاء الله ودونه کوي ستاسو ټول د خو خانه ده چې زما بچی دی فرمان برداري د ټول د خو چې زما بچی زما حکم منون کوي دا د ټول خوخه ده کنه د ټول خوخه ده نو بس خبره ده چې خپل ځان له وسو ګوري کدر نه مور خوشاله پلار درنه خوشاله خود به خود به دی بچینه ته خوشاله عمر رضی الله عنه یو ځل را روانو خبر را نه وګدیږي عمر رضی الله عنه مبارک را روانو تمروزو کې زما بیانم دی صاحب حق سے مبارکم را روان دی او ما د جمعې په ورځ چاته مغاړه نه کې خودله خو هغه طالب العلم سره دوره تفسیر کړی دی سو کاله مونږ سره دوره تفسیر کې اوس مدرسه د خپل نو مولوی صاحب تاله غلو مصاب حق صاحب ته یو کال مې هغه سره وکړه دوه کال تا سره اوس شاګردانو د سربندي د نو مال ټیم راکا نو زبال تزم بیان تا نو بیان مختی بس کوم خو بهر حال دا واقعا درته بیان موسی علیه السلام خبره مې درته وکړه د نبی علیه السلام د کلی محبوب صحابي عمر رضی الله عنه مبارک خبره درته کوم پلار روان عمر رضی الله عنه پلار روان دی او یو ګډبه دی دا ګډبه چیلې راولي او دسیو د کپړو داسې جوړه تنبو غونډه کې ده خیمه ده او دې ځکه دا سړی ودرېږي او دا د ګډې داس ته نیسی دی لاس کې او داسې خوله معلومیږي خو د انسان خوله هغې له دا ته په هغې خوله کې تش کېده پیو عمر رضی الله عنه مبارک لیدل چې دا څوک دی دا ګډبه څوک دی یو او دا په دې تنبو غونډه کې داسې معمولي غونډه کې ګوډلې ورته والی ده کې به ناست څوک کي ماشوم به څنګه به عمر رضی الله تعالی عنه مبارک راغی داسې غلی غلی دا کم کس چې دا چیلې را ونیسي نو دې داسې ځان پټ کړی دی الله اکبر ځان یې پټ کړی دی او دا سترګې له داسې ښکاري نو دې په منډه راغی به چې دا چیلې دې را ونیوله نو هغه خو خیل نه دی مور به شاته غلی غلی را روان دی چې را روان دی چې ویلیدل نو دې کپړې لکه دې کوډله کې داسې یو بوډا او ضعیف عمر کې بوډا پروت دی نو دې دا چیلې او د ګډې داس ته داسې ونیسي او د دې معذوره په دې خوله کې دا پی تشي کې لاړ شي به بله ګډه راولي دوه درې ګډې چیلې راوستلې عمر رضی الله عنه مبارک چې کله دا ظلمې لاړو به دې غلی راتاو شو دې خیمه کې ولیدل دې تنبو کې څوک دی یو بوډا کم زیت عمر والا ضعیف سړی پروت دی ورته اے بابا جی څوکي وی زه د پارس نه راغلی ما زما ډېره موده په لار شوې ده اے بابا جی دلته څنګه پروت دی وی دا نن زما دلته دیارلسمه ورځ ده دا تاله چیلۍ څوک راولي وی پیژنم یې نه زه وږې شوم تږې شوم تکلیف راته راغی ما دعا وکړه چې یا اله العالمین یا الله ما که د خپلې مور خدمت ستا د رضا دپاره کړی وي نو یا الله ما ته د رزق انتظام وکړه نور راته پته شته دی نه چې دا څوک دی او ما ته راځي نن زما دیارلسمه ورځ ده عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک مې دې پسې لاړو د هغې د اوږې نه د مخ نه څادر پرېوتلو په اوږې ورته لاس کېښود وایي ته څوک یې
چې ویل دل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله عنہ سکے یارو دا سکے خیر خوده پیجنے ہوئی نا څنګه دا خو د لسمه سوال لسمه ورځ ده وی دا درته چا وویل وی دا خو د بوډا بابا راته وویل وی ښه عمره دا زما د مرګه پورې چاته مخ ښکاره کوه د مرګه پورې مې دا راز چاته مخ ښکاره کوه بابا ته ډایرک راغی عمر رضی الله عنه چې تا ته خدای پاک امیر المؤمنین مسخر کړي هغه درته ګډې راولي او ستا په خوله کې پی رالوشي دا راته وایي چې تا کوم عمل کړی هغه ویل یا مسافر او نوجوانا ما د خپل مور خدمت کړو او هغه راته دعا کړې وه چې باچاهان دې الله په خدمت کې قبول کا ما له څه پته لګي چې دا امیر المؤمنین عمر فاروق ده او بکر صدیق رضی الله عنه ده عزیزانو چې د مور او پلار خدمت کې باچاهان به درته وایه خدمت وایه څه وایه راته وایه او چې مور او پلار درنه ناراضوي قسم دی که به د کلي د اسپهي علاج مو کې الله دې موږ او تاسې نه مور پلار چې د چا ژوندي الله دې راضي کړي او ګوره چې د چا وفات دي خو یاره خپتې تللی دي نو شپه کې را پاسېږئ الله نه دعاګانې غواړئ چې یا الله ما نه مور او پلار ناراضه تلي خدای ته زمانه راضي کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا نور السماوات والأرض وما بينهما ويا رب العرش العظيم إله العالمين خدای ستا رضا او ستا لقا منصب کی الله د خپل محبوب سنت مخیسته کی الله د چاچ والدین وفات شوي لکه زمونږ د فقیرانو الله قبرونه منور معطر کی الله په قبرونو انوار را اوره او رب کریم چې د چا ژوند دي یو یا دواړه الله د خدمت توفیق ور نصیب کی الله کریم خدایا د دې ټولو راغلو ملمنو د دې ټولو د علاقې د راغلو دوستانو ګاونډیانو چې د منګه د خطبه ته الله من فقیرانو سره ناشتي الله دواړه جهان خسته کی مال اولاد کی برکت واچي د هر قسمه پریشانونه بچو ساتي الله کریم خدای د راغلو ملمنو شرعي حاجتونه سره زمونږ د ګاونډیانو چې دلته خطبه کې شریک دي الله د ټولو شرعي حاجتونه پوره کی الله د ټول بچی نیکان صالحان کی الله د ټولو د کورونو بیماریاں ختم کی الله د ټولو په کورونو کې د خوشحالي فیصله و فرمای دعاو کی مدرسې د پاره یا الله د دې جامعي اراکین معاونین د زمانه لو پاکان اولیاء وګرځي یا الله ما ناچیز ما گناہگار ما حقیر الله د دې مدرسې صحیح خدمت توفیق را نصیب کی الله دې مدرسه کې خدای زمونږ مال زمونږ اولاد زمونږ وخت زمونږ مشوره الله قبول او منظور کی الله د دې مدرسې پاتې امور چې څومره دي الله د کارنا خدای کاغه د تعمیر په شکل باندې د غسل خانو پروګرام دی د سبیل دی الله ور سره د فرشته رب العالمین دا ټول د خپل خزانونو الله پوره کی رب کریم خدای دې مدرسې د پاره چاخخ تر علی ګلی یا الله یا رب یا ارحم الراحمین سوک سے مٹ را لیگی سوک ماربل کان اخلی اللہ ہی کریم خدایا د دوارو جہانو د خوشحالی فیصلی و فرمائی اللہ سوک د دید پارا خدای نور انتظامات کی دا مدرسه دا بلا کارونه پکی دی الله دا بطول خدای تمنگ تا برابره من خو ناچیزی و گناهگاریو من بسی و زمان با مال سی من بسی و زمان تجربه بسی من بسی و زمان دعا بسی خو یا اللہ تا زمان ربی تا زمان مهربان کریم ربی اللہ دا غیب و امداد و فرمائی خدای دا درود شریف سلسلہ اللہ پا دی قوم کی جاری و ساری و ساتی ورونو دا درود شریف سلسلہ کمشوی ذکر دا چه مرگری خوبون نگوری ما تبا پاپتا کی دو دری بشارتون ملاوی دل او سوک نوی چه ما خوب لی دلے دینا معلومی گی دا چه درود شریف کم شوه ده دا بیا شروع کی دا سلسله جاری کی ورونو درود شریف دا حلقه مشاروی دا تازه کی ټیم په ټیم دا تازه کوي بچو نه تپوس کوي څومره درود دی ویلې څومره د الله ذکر دی کړي دارونو وای په بچو باندې رب العالمین زمونږ د ټولو پریشانی ختم کی الله دراغلو ملمنو دواړه جهان خسته کی الله د دوی او زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول